د سعودي عربستان د دارالحکومت ریاض گورنر فیصل بن بندر بن عبدالعزیز هم په وبا باندې اخته شوی دی او ویل کېږي چې 1.5 سل نور شهزادګان هم د وبا ښکار شوي دي. دا چې په دې اړه باندې نور خبر څه دی ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د امریکې اخبار نیویارک ټایمز په خپل یو راپورټ کې دا دعوه کړې ده چې د سعودي عربستان د شاهي خاندان کم سے کم 1.5 سل کسان د وبا په مرض باندې گرفتار شوي دي او اخته شوي دي. اگر که د سعودي عربستان د حکومت له اړخه په 9 اپریل باندې هلته تقریبا د 3000 کسانو په اړه خبر ورکړی چې په دغه وبا کې مبتلا دي او 1.5 سل کسان نور د دغه وبا نه مړه شوي دي، خو په دې اړه باندې د سعودي حکومت هیڅ نه دی ویلي چې د شاهي خاندان څو کسان او یا کوم کسان په دې مرض باندې مبتلا دي. د دې خبرې هیڅ تصدیق او تردید نه دی کړی. د نیویارک ټایمز د راپورټ له مخې په 8 اپریل باندې په خپل یو راپورټ کې ویلي دي چې د سعودي عربستان د دارالحکومت د ریاض گورنر او د شاهي خاندان ډیر خاص کس چې 80 کلن دی او شهزاده فیصل بن بندر بن عبدالعزیز نومیږي، دغه هم په دغه وبا کې گرفتار شوی دی او په ډیر سخت حالت کې د علاج لاندې دی. په راپورټ کې دا دعوا هم شوې ده چې فیصل بن بندر بن عبدالعزیز د علاج کوونکي هسپتال یو لوی اوچت ډاکټر دا خبره کړې ده چې په 9 اپریل باندې د دې هسپتال ټولو ډاکټرانو ته آنلاین پیغام لیږل شوی دی او هغوی ته پکې دا هدایت شوی دی چې هسپتال زر تر زره د نورو عامو مریضانو نه خالی کړي او اوس وخت په دغه هسپتال کې صرف هغه مریضان داخليږي د کومو چې حالت ډیر زیات تشویشناکي. د راپورټ له مخې دا هم ویل شوی دی چې نورو ډاکټرانو ته دا نه دی ویل شوی چې هسپتال ولې خالی کوي، خو بیا هم دا دعوه کیږي چې د سعودي عربستان د شاهي خاندان 1.5 سل کسان په دغه وبا کې مبتلا شوي دي، خو په دې اړه باندې د شاهي خاندان د وبا نه د متاثره کسانو نومونه رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ویلي دي چې زیاتره شهزادګان د وبا ښکار شوي دي او په راپورټ کې دا دلیل ویل شوی دی چې د سعودي عربستان د شاهي خاندان په لسګونه کسان د یورپ سره د دنیا نورو حصو ته د معمول مطابق ځي راځي او دا امکان شته چې د شاهي خاندان کسانو دغه وایرس د یورپ او یا د نړۍ د نورو ملکونو نه خپل علاقې او خپل ځای ته وړوي. خو بیا هم په دې اړه باندې د یو خبر تصدیق هم نه دی شوی، خو په راپورټ کې دا دعوه شوې ده چې د ریاض گورنر په اخیری ځل باندې په فروری کې په عوامي تقریباتو کې لیدل شوی او چې د هغې نه وروسته هغه د دغه وبا ښکار شوی دی او په ډېر سخت حالت کې د علاج لاندې دی. په راپورټ کې دا نه دی ویل شوي چې د ریاض گورنر ICU ته منتقل شوی دی یا نه دی، خو دا ویل شوي دي چې هغه په خاص نظر او په خاص حالت کې د علاج لاندې دی او د هغه بیماری ته په کتو سره هسپتال هم د مریضانو نه خالی کړی دی. په راپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د سعودي فرمانروا شاه سلمان خپل مصروفیات محدود کړي دي او عامو خلکو سره ملاویدل ډیر کم کړي دي او د ډیر ضرورت له مخې کله چې هغه چا سره ملاقات کوي نو بیا زر تر زره خپل ځای بدلوي. په راپورټ کې ویل شوي دي چې 34 کلن ولیعهد محمد بن سلمان هم سخت حفاظتي انتظامات اختیار کړي دي او خپل هم د خپل ځان لپاره نوې تعمیر شوی ساحلي ښار نیوم ته تللی دی او هغه هم سیاسي مصروفیات ختم کړي دي او ملاقاتونه بیخي بند کړي دي. د نیویارک ټایمز لمخې چې وایي د سعودي عربستان شاهي خاندان په زرګونو کسانو مشتمل دی او تعداد یې زرګونو کسانو ته رسیږي او په ملک کې د وبا خورېدو سره هغوی ته سخت حفاظتي انتظامات ورکړل شوي دي او ویل شوي دي چې دغه وبا څومره په تیزۍ سره په سعودي عربستان کې روانه ده نو د همدې امله انتظامیې په ځینو ځایونو کې سخت لاکډاون هم اعلان کړی دی او په ډیرو علاقو کې کرفي هم اعلان شوی ده چې څوک بالکل له کورونو نه نشي راوتلی. قدرمنو دوستانو دا خبر تر همدې ځایه و. که ویډیو مو خوښه شوې وي او غواړئ چې د نړۍ او د سیمې له حالاتو مو خبر وساتو نو زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د غنټۍ نشان هم ووهئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ، په لوی الله مسپارم. د الله په امان.